د مڼو 14 حیرانوونکې روغتیایي ګټې. دا چې اوس مهال د مڼو موسم دی او په هېواد کې دغه خورا خوږه او ارزښتمنه میوه ډېره ده، نو راځئ نن یې په ګټو خبر شو. لازمه نه ده چې تاسو دې ډاکټر ته ورشئ ترڅو د مڼو پر ټولو روغتیایي ګټو خبر شئ. تاسو کولی شئ مڼې له پوټکو سره وخورئ، ځکه د مڼو پوټکی هم روغتیایي ګټې لري. د مڼو خوړلو ګټې بې اندازې دي، خو موږ دلته په دغه مطلب کې تاسو ته د مڼو 14 ګټې درجه بندي کړي دي. لومړی، د غاښونو سپینوالی او سلامتیا. مڼې د مسواک ځای نشي نیولی، خو پر مڼې چک لګول په خوله کې د بکتریاوو کمښت او د غاښونو پودوالي څخه مخنیوی کوي، او دا یوازینی شی ده چې د غاښونو خرابېدو لامل کیږي. دویم، له الزایمرو مو ساتي. د مڼو ګټو په اړه یوه څېړنه ښیي چې د مڼو اوبه کولی شي الزایمرونه لرې وساتي او د مغز له ژر زړوالي څخه مخنیوی وکړي. د هغو ازمایښتونو په پایله کې چې پر موږکانو کې ترسره شوې د عصبي استالین انتقال یوه لوړه کچه یې ښودله، چې د عادي رژیم په پرتله یې کړنې څو برابره زیاتې او ښې وي. د پارکنسون په وړاندې مو ساتنه کوي. څېړنو ښودلې هغه کسان چې ډېر فایبر لرونکي میوې کاروي ممکن د پارکنسون ناروغۍ پر وړاندې یې ساتنه وکړي. پارکنسون یوه داسې ناروغۍ ده چې په هغه کې عصبي حجرې ماتېږي. د سرطانونو څخه مخنیوی کوي. د امریکا د ساینس پوهانو څېړنیز انجمن د سرطان په اړه د څېړنو کولو وروسته وموندله چې په مڼو کې شته افلانویل کولی شي د معدې سرطان څخه 23% مخنیوی وکړي. د کرنیل پوهنتون ساینسپوهانو د مڼو په پوټکي کې ټریټوپینایډونه پیدا کړل چې د سرطاني حجرو پر وړاندې قوي مقاومت کوي، لکه د معدې لویو کولمو، ځیګر او سینو سرطاني حجرې. په ورته وخت کې په متحده ایالاتو کې د سرطان ملي انسټیټیوټ د کلوروکیل د کولمو سرطان څخه کمولو لپاره د فایبر لوړه اندازې وړاندیز هم کړی دی. 5. د شکرې ناروغۍ څخه مخنیوی کوي. هغه میرمنې چې مڼې خوري، که څه هم په ورځ کې یوه وي، د هغو میرمنو پر وړاندې چې مڼې نه خوري 28% د شکر پر ناروغۍ د اخته کېدو امکان لیک وي، ځکه دغه میوه په ځان کې د فایبر محلولونه لري. 6. کلسترول کموي. په مڼو کې شته د فایبر محلولونه په کولمو کې د غوړو سره یوځای کېږي چې د کلسترول کمیدو او ستاسو د سلامتیا په معنا دی. 7. د سالم زړه لرلو لپاره مڼه ډېره ګټوره ده. څېړنو ښودلې چې په لوړه کچه فایبر لرونکي محلولونه شریانونو کې د کلسترولي دیوالونو جوړېدو کې کمښت راولي. کله چې د بدن په شریانونو کې پلاکونه رامنځته شي، زړه ته د وینې جریان کې کمښت راځي. مڼه د دې مخنیوی کوي. 8. په صفرا کې د ډبرو له جوړېدو څخه مخنیوی کوي. د مڼو یو له ګټو څخه د سترګو خلاصېدل دي. په کیسه صفرا کې هغه مهال چې کلسترول د مایع په ډول پاتې شي، نو دغه حالت کې جامدېږي. په ځانګړي ډول چاغو خلکو کې د دغه ناروغۍ څخه د مخنیوي لپاره ډاکټران ډېر فایبر لرونکي خوراکونه لکه مڼې او پوټکی توصیه کوي، ترڅو د بدن کلسترول مو کنټرول کړي. 9. د اسهال او قبض له منځه وړل. دا چې تاسو ډېر تشناب ته ځئ یا لیک ځئ، په مڼو کې شته فایبر یې کنټرولولی شي. فایبر کولی شي له لویو کولمو څخه اوبه بیرون کړي چې ټول شیان په حرکت راوړي، او یا هم اضافه اوبه جذب کړي ترڅو ستاسو کولمې سستې شي. 10. له بواسیرو څخه مخنیوی کوي. بواسیر په مقعد کې رګونه دي چې که څه هم دغه ناروغي وژونکې نه ده، خو ډېره دردونکې ده. دغه ناروغي پر لګن خاصرې د ډېر فشار له امله رامنځته کېږي. مڼې کولی شي له دغه ناروغۍ څخه مو وساتي. 11. وزن کنټرولوي. د مڼو یو له روغتیایي ګټو څخه داسې ګټه ده چې ډېری خلک ورته اړتیا لري. ډېر وګړي له ډېر وزن لرلو څخه ځورېږي، چې اضافي وزن د قلبي ناروغیو، مغزي سکتو، د وینې لوړ فشار، شکر ناروغیو رامنځته کېدو لامل کېږي. د وزن کنټرول لپاره ډاکټران ډېر فایبر لرونکي خواړه توصیه کوي.
د مڼو په څیر ډیر فایبر لرونکي خواړه کولای شي ستاسو د بدن کالوري پرته له پرهیزه کنټرول کړي. 12. ځیګر له زهري موادو ساتي. ځیګر ستاسو بدن له دغه ډول زهرونو څخه پاکوي چې خوشبختانه مڼې کولای شي ستاسو ځیګر د دغه زهرو له زیانونو څخه وساتي. او وروستۍ ګټه یې داسې ده چې د بدن ایمني سیستم غښتلی کوي. سرې مڼې د کورستین په نوم د انټي اکسیدان لرونکي دي. وروستۍ څېړنې ښایي چې کورستین کولای شي د بدن ایمني سیستم غښتلی کړي، په ځانګړي ډول هغه مهال چې ستاسو د لوړ عصبي فشار لاندې واوسئ.